نو په دې کې دوه خبرې اوس واورئ، دوه مسلې. یو مسله دا طعام به څومره ورکوي دی، طعام به څومره ورکوي. عبد الله بن عباس رضی الله عنه ویلي، صحابي جلیل القدر او د قران لوی عالم دی او د امت لوی عالم تیر شوی دی، صحابي دی. هغه وی یو مد څومره د اوږي څلورم ایسا شرعي اوږه علماء لیکلي چې دا 2 کیلو 40 ګرام یا 100 ګرام لیکل. 2 کیلو لپاسه 100 ګرام لپاسه مثلا 40 کوي، نو د 2 کیلو 40 ګرام څلورم څومره راځي؟ نیم کیلو 10 ګرام، نیم کیلو 10 ګرام. بس دا په حساب باندې طعام دی، د یوې روزي فدیه ده نیم کیلو 10 ګرام. او که 100 ګرام شي نو غسل بیا په تقسیم کړي په 4 باندې، دا به فدیه ورکړي. دا د یوې روزي فدیه ده. نو مثلا وړه والا نیم کیلو 10 ګرام یا 20 ګرام، هغه د یوې روزي فدیه ورکړي. روزي والا، غنم والا، دا د یوې روزي فدیه. او دویمه طریقه دا هم ده، دویمه طریقه دا ده، انس رضی الله عنه ډیر عمر والے صحابي و، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دعا کړې چې الله دې ډیر عمر ورکړي، بچیم ډیر او عمر هم ډیر زیات. نو انس رضی الله عنه بیا کمزور شو، روزي نشو نیوي. نو هغه به د څه کار وکړي چې په اخرنی ماخام باندې د روزي میاشت په ختم شو، اخرنی ماخام سبب اخترو اب دیرش کسان راوغخته او خسته روټي بوله وکړه، دیرش مسیران شو کړه او خسته روټي بوله وکړه، اب مالک له ودا زما د روزو فدیه شو. نو د سم کولای شي چې وسړي نه روزي پاتې دي، هغه فدیه د سینه ورکي روټي کول غواړي، نو په اخرنی ماخام دی هغه دیر کسان راوغړي او هغه روټي باغی باندې دی وخوري، دا دغه د روزو فدیه شو، دا غسړي د روزو فدیه شو. دا دوه طریقې دي. یو طریقه دا ده چې یو مد د اوږي څلورم ایسه لکه ما تاسو ویل نیم کیلو 10 ګرام یا 20 ګرام لپاسه دا طعام دی ورکړی شي، روزي دی، غنم دی، وړه دی. او یاد ده چې په اخرنی ماخام دی دیرش مسکینان له روټي وکي، مالدار سړی پکې نه ګوري، مسکینان به فدیه تو طعام مسکین، دا فدیه ده او طعام د مسکین دی. دغه مسله دا واوري په دې کې ګوره پیسې ورکول نه دي پکار، پیسې به نه ورکول. طعام لفظ قران ویلی، طعام به ورکې، پیسې خود طعام قیمت ته کنه. نو کوم ځای کې چې قران او نبی صلی الله علیه وسلم د طعام نوم ذکر کړي، طعام خوراک به ورکې، نو په دې ځای کې قیمت ته عدول کول علما وایي دا د قران خلاف ورزي ده، دا د حدیثو خلاف ورزي ده. الله خو پوهیده کنه، الله وی طعام ورکا، نو طعام به ورکې. نو په دې کې چې فدیه ورکړي کې هغه به د طعام په شکل کې، د روټۍ په شکل کې، د غلې په شکل کې پیسې ورکول داخلي دي. پیسې مو ورکې، موږ اسانتیا ګورو چې دا پیسې به ورکې 100 روپۍ به ورکم یا 50 روپۍ به ورکم، نه، طعام ورکول پکار دي. دا د روزو فدیه ده.